بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي آیا اسلام په توره راغلی دی او که په دعوت او تبلیغ باندې راغلی دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اسلام را رسېدل تر موږه پورې دا هم په دعوت سوي دي او هم په توره باندې. د اسلام په شروع کې رب جل شانه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړي په دعوت، پټ دعوت، بیا ښکاره دعوت سو. کله چې د مسلمانانو قوت حاصل سو بیا د جهاد حکم ورته وسو. نو اوس چې یو څوک دعوت چلوي، د مسلمانانو لپاره دعوت دی. یو مسلمان به بل مسلمان ته دعوت کوي، د دین لارې ته به یې رابولي، او کفارو ته به هم دعوت کوي. که چیرې په دعوت باندې راضي نسی، نو بیا د خپلو شرایطو په وجود باندې بیا د جهاد یا د تورې لار ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.